د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام په پیل شوې سیالیو کې افغانستان خپله لومړۍ سیالي نن د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړه چې د 28 منډو په تفاوت یې وګټله. افغان لوبډلې تر 260 زیاتې منډې کړې وې، خو سویلي افریقا ونه شو کړی چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او په دې سره یې دغه سیالي وبایلله. د افغانستان لپاره نن 3 لوبغاړو نیمه سلیزې وهلې وې چې په هغه کې د خالد احمدزي، د فیصل او د وزیر الله نیازي نومونه یادولی شو. په درې واړو پاڼیو کې یعنې درې واړه اغیزناکې پاڼۍ وي، خو په کومه شیبه کې چې وزیر پاڼۍ ترسره کړې ده او ناټ اوټ پاتې شوی دی، په هغه وخت کې تر 180 پورې منډې وي. افغانستان خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي، خو د میډل آرډر د یو توپ وهونکي په توګه که څه هم دی په ټاپ آرډر کې بیټینګ کوي، خو نن یې د میډل آرډر د توپ وهونکو ذمواري واخیسته او په ډیر ښه شکل یې دغه پاڼۍ ترسره کړه او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې ده. افغانستان به یوه بله سیالي له تانزانیا او ورپسې به له ویسټ انډیز سره ترسره کوي. که څه هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې تر دې وړاندې په اسیا جام او نورو سیریزونو کې ښې لوبې نه وې کړې، خو نننۍ سیالي او نړیوال جام کې لومړۍ بریا د ستاینې وړ ده او په دې هیله چې د دې جام نورو پړاوونو ته په خیر ورسیږي.